بیګا زما یو ډېر ښه دوست په ذهن کې راغلی. ډېر مې رایاد شو خو هغه زما نه ډېر لرې و. خوب راله هم راتلو خو زه له کټه پاڅېدم. تاله مې لر کړه، ما ور د المارۍ بیرته کړه. ټول کاغذونه مې راوسپړده، نمبر مې کته چې یوه خړه لفافه راله په لاسو راغله. زړه مې یو درز وکړو، بې سوچه شوم، په ځان پوهه نه شوم، زه بې اختیاره شوم، خوله مې وله وسپړده. هغه چې ما د خپل ځان په زور هیر کړی، هغه ښایست، هغه تصویر مې پکې بیا ولیده. دا د هغې مجبور لیونی تصویر و چې د زړه کور یې بې له ما نه په چا نه جوړېده. هغې زما سره په یو کوڅه کې ژوند کړی و. دواړه واړه وو، یو ځای رالوي شو خو یو ځای نه شو. ساده باده وه، خوږه وه، د وفا چینه وه. هغې ویل ما کې د وینې په ځای مینه ګرځي. زه هم وړوکی وم. هغه به هم بهر ګرځېده، ټولو همزولو جینکو کې به هوسۍ ښکارېده. دی چې به کله جینکو سر چیندرو کوله، ملګرو ما به تې ډبې د چیندرو وتښتو. هغه هم ورانه وه چې مونږ و پاڼې کولې، دی به اکثر زمونږ د خپو نه بېلوري تښتول. ماشومه مینه ورسره یو شانتې پیغله شوله. زه هم زلمی شوم، زما محبت هم زلمی شو. هغه په ستر شوه او د وخت پاڼه بدله شوله. خو کله کله به دیدن وشولو، لیده به وشو. زمونږ کور نه د هغې د کور په غاړه لار وه. زما د تلو راتلو وختونه ورته هم معلوم وو. ما ته به یې اکثر د خپلې دروازې نه کتل چې څوک به نه وو، خبرې به یې هم کولې. د پیدایش نه پس یې نوم ورته غوټی ایښی و. دومره ښایسته وه چې هر چا به په سپوږمۍ بلله. زما د زړه د لیونتوب نه مې مور هم خبر وه. ما ته به یې ویل خدای دې نوکر کړه چې د کور آباد کړم. که زمونږ په کور کې به زما د رشتې ذکر وشو، مور به مې وی زه به مې خپل زوی ته سپوږمۍ راولم. خو د سپوږمۍ مشري رور کلي کې مړی وکړو. روغه کېده، سورکې یې سپوږمۍ غوښتله. چې دا غوښتنه څنګه زما په زړګي نه ځایېده، داسې سپوږمۍ هم برداشت نه کړه، انکار یې وکړو. هغې ویل دا کومه پښتو ده، دا کوم اسلام دی. چې یو لور دې په ډولۍ کې د دښمن کره ځي، مړې به رور وکړي او اور ته به بیا خور غورځوي. هغې ویل دا دستور غلط دی، دا رواج ختم کړئ. خو مور او پلار ورته ډېر په دلاسه ووې ستا په شان ډېرو خویندو ډېرې قربانۍ ورکړي. که ته انکار کوې ستا خوښه، خو سوچ پې وکړه ستا په اقرار دې د مرګي د خولې نه رور راوځي. د سپوږمۍ سترګو کې د اوښکو سیلاب نه وچېدو. یو خوا د مینې مقدسه او ریښتونې جذبه، بل خوا یې مخې ته یو شاړ شبړ دستور ولاړ دی. نه زما د محبت
د قید نه ځان ایستی شو، نه یې په خوله د دې رواج نه بغاوت کوی شو. د دې تصویر سره یو خط و بیا مې ولوستلو، ما چې لوستو هرې جملې ته مې بیا بیا جړل. بیا مې په هر زخم د مالګې باران ورېده. سپوږمۍ زما سره په یو کوڅه کې پیغله شوله، خدای ما ته ړومبنی او اخیري خط و. په دغه خط کې د سلام د ګلدستې نه وروستو هره جمله هره خبره د سلګو ډکه وه. هغې ویل زما خو بیخي په خیال کې نه و، زما د سترګو نه د مینې سپارښ کوي، زما د کور خلک په ما هغه رواج قبلوي چې نه اسلام کې شته او نه زما ذهن مني. ضرور دښمن لمې سورک خپل بابا ورکوي، دا به زمانه برداشت نشي. ما نه زړه صبر کړه، یو خو به بې له تا نه ژوند وي نو په دې به مرمه، بل به په بدو کې واده شم نو خاورې به شم. چې د خپل خوږ لالا د لاسه په ژوندونې مرمه، د دې نه ښه ده چې ځان مړ کم خودکشي وکړمه. چې د خپل خوږ لالا د لاسه په ژوندونې مرمه، د دې نه ښه ده چې ځان مړ کم خودکشي وکړمه. دا زما خط چې کله وګورې نو ویې سېزه، زما د مرګ نه پس پې خپل غمونه مه زیاتوه. ما چې دا اوښکې خط د سپوږمۍ ولوستلو، ما هم کاغذ او پن راواغېستو، جواب مې لیکو. خو ما لا خط کې سلام پوره هم لیکلی نه و. چې دې کې چغې شوې چې مړه شوه، سپوږمۍ ځان پانسي کړه.